د مولا په اذان کله سبا کیږي؟ یار چې زلفې مخ نه لري کې سهار دی، په ما نورې روژې مه نیسئ شیخانو. ما بیګا جانان لیدلی دی اختر دی او خلکو چغې کړې نظام لیونی دی. ما وې نه د بډه بیرې کلندر دی. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. د دې شعرونو خالق را سره ولاړ دی نظام صاحب راغلي یو دلته کې. دا کوم ځای دی نظام صاحب؟ ادیزي ته راغلي یو او غوښتل مو چې شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کړو. نو که ستاسو دغه شعرونه خوښېږي نو مهرباني وکړئ خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. نظام صاحب ارشاد. درمان صاحب ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه چې دومره لرې ځي نه ته او ستا دا بل ملګری انور خیال بنیاري صاحب د کوم ځای نه ماله راغلی او زموږ دې خړې خاورې ته نو هرکلي درته وایو. او شعرونه ځکه چې اکثر موږ نه خلکو د شعرونو فرمایشي نو لکه د ځان به وي او خوږ به نه وي. اورېدلي به دي؟ لکه د ځان به وي او خوږ به نه وي. لکه د ځان به وي او خوږ به نه وي مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. د سترګو تور به وي او خوږ به نه وي. د زړه ټکور به وي او خوږ به نه وي. اوربلې خور به وي او خوږ به نه وي. د مینې اور به وي او خوږ به نه وي. اواز د مور به وي او خوږ به نه وي. کشرې ورور به وي او خوږ به نه وي. د زړه درمان به وي او خوږ به نه وي مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. د سترګو جنگ به وي او خوږ به نه وي. ښه څنګ تر څنګ به وي او خوږ به نه وي. د سترګو جنگ به وي او خوږ به نه وي. ښه څنګ تر څنګ به وي او خوږ به نه وي. زما ملنګ به وي او خوږ به نه وي. مړ مې په ننګ به وي او خوږ به نه وي. یار غنم رنګ به وي او خوږ به نه وي. لاچي لونګ به وي او خوږ به نه وي. د ګل په شان به وي او خوږ به نه وي. نو مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. ابي کوثر به وي او خوږ به نه وي. جام د کوثر به وي او خوږ به نه وي. لاس د دلبر به وي او خوږ به نه وي. داستا نظر به وي او خوږ به نه وي. خخ په ځیګر به وي او خوږ به نه وي. زیړ مازدیګر به وي او خوږ به نه وي. داسې منظر به وي او خوږ به نه وي. داسې دوران به وي او خوږ به نه وي. مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. او د ښکلو چم به وي او خوږ به نه وي. هلته قدم به وي او خوږ به نه وي. ستا د خولې دم به وي او خوږ به نه وي. ماله مرهم به وي او خوږ به نه وي. مړ مې په ننګ به وي او خوږ به نه وي. مړ مې په غم به وي او خوږ به نه وي. ګرانو کې ګران به وي او خوږ به نه وي. مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. او ژوند د شباب به وي او خوږ به نه وي. د مخ کتاب به وي او خوږ به نه وي. روزي محراب به وي او خوږ به نه وي. ستا انتخاب به وي او خوږ به نه وي. لکه ګلاب به وي او خوږ به نه وي. او داسې به چې ګرانو کې ګران به وي او خوږ به نه وي. مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. د لپو جام به وي او خوږ به نه وي. د غېږ ارام به وي او خوږ به نه وي. د لپو جام به وي او خوږ به نه وي. د غېږ ارام به وي او خوږ به نه وي. او دا ستا سلام به وي او خوږ به نه وي. دا ستا په بام به وي او خوږ به نه وي. سکڼې ماښام به وي او خوږ به نه وي. شعر د نظام به وي او خوږ به نه وي. نری باران به وي او خوږ به نه وي. او مړه جانان به وي او خوږ به نه وي. ډېر ښه نظام صاحب، ډېر مزېدار. ارشاد. نه ګستاخ انبیا یم، نه ګستاخ اولیا یم، نه ګستاخ د امامانو، نه ګستاخ د بزرګانو، نه ګستاخ د باباګانو، نه ګستاخ د عالمانو. خو نه ښکلوم د کبر کاڼي، نه جنډې ځان پورې مګم، نه جنډو پورې ځان مګم، نه قبرونو ته سجدې کوم، نه په شرک کې مبتلا یم. امتي د پیغمبر یم او بنده د لوی الله یم. چې دا څومره امامان دي، چې دا څومره عالمان دي، چې دا څومره بزرګان دي، ټول په ټوله په مونږ ګران دي. دین یې مونږ ته رسولی، دا زمونږ رهبران دي او ټول په ټوله په ما ګران دي. خو د هر چا خپله رتبه ده، د هر چا خپله رتبه ده، خپله مرتبه ده. نه رتبه د چا زیتومه، نه رتبه د چا کمومه. درمان صاحب، نه رتبه د چا زیتومه، نه رتبه د چا کمومه. صرف دومره ځان پویومه، فرض که نوی مسلمان شم
مشرفه په ایمان شم کلمه مې رب نصیب کا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او گواہی مې داسې ورکه محمد د رب رسول دی محمد د رب بنده دی محمد د رب نیازبین دی دوست د رب العالمین دی پیدایش کې اولین دی نبوت کې اخیرین دی هم جمیل دی هم حسین دی هم صادق دی هم امین دی او دا زمونږ پوره یقین دی خو نه خو مونږ دی لیدلی نه خو مونږ اورېدلی مونږ داسې اورېدلي مونږ دومره اورېدلي د رب هغې نازولي مونږ ته داسې فرمایلي دا روجې دي دا منځونه دغه څښاک دا زکاتونه دغه فرض دي دا نفلونه دا عمرې دي دا حجونه مونځ به څنګه ادا کېږي مونځ به څنګه اخیسته کېږي مونځ به څرنګه قبلېږي مونځ به څرنګه رد کېږي دا تپوس به چا نه کوم ځان به چا څرنګه پوهوم دا تپوس به چا نه کوم ځان به څرنګه پوهوم د پټکي څه مسله ده د پټکو څه مسله ده د کېړو څه مسله ده د جامو څه مسله ده د روجو څه مسله ده د سجدو څه مسله ده د تسبو څه مسله ده د توبو څه مسله ده د پټکو څه مسله ده دا په شین پټ کې جنت دی که په سور پټ کې جنت دی که په تور پټ کې جنت دی که په سپین پټ کې جنت دی دا تپوس به چا نه کوم چې دا څومره عالمان دي د نبیانو وارثان دي ټول په خپلو کې وران دي اوس څلور امامان زمونږ څلور شو د څلورو پسې نور دي امامان زمونږ څلور دي په څلورو پسې نور دي کم امام پسې روان شم شافعي پسې روان شم مالکي پسې روان شم حنفي پسې روان شم حنبلي پسې روان شم دلته دیوبندي پسې روان شم بریلي پسې روان شم پنجپیري پسې روان شم تبلیغي پسې روان شم بدعتي پسې روان شم که سلفي پسې روان شم ته په چا پسې روان شم عالمانو ته مې خواستې بزرګانو ته مې خواستې ټول په خپلو کې راټول شه بس یو موټی یو ماحول شه د الله رضا دپاره دا زما پرېږدی د انا مسله پرېږدی او دا زما مسله پرېږدی د انا مسله پرېږدی مسله راله یوه کړئ مسله راله یوه کړئ عقیده راله یوه کړئ دا کیسه راله یوه کړئ ډېر ښه دی ډېر مننه